آیسای چې څونه مصارف پر د افغانانو په منځ کې د بې اتفاقي لپاره کول هغومره پر انتحاري نه کول د آیسای باور چې شو هغه ول چې دا افغانان انګریزانو مات نه کړي روسانو مات نه کړي نو پنجابیان به سماتي د دوی فرموله چې افغان به افغان ماته ځکه زما هزاره هم ډېر غیرتي سړی دی زما پښتون هم دغونه غیرتي دي زما تاجک او ازبک او پشتیم دغونه غیرتي خلک دي د دوی ټول فرموله دا و نو زه وایم چې موږ به د دشمن اورته نور پټرول نور به تیل نه اچو دغه کې ډېر باید بیداره اوسو چې بې اتفاقي ته لمن ونه وهو دا د تاجک نو خوشحاله یم ستانکزی صاحب محترم چې تاسو ځان سره په لایف کې لرم او ځینې موارد شته دي چې په هغو باندې ستاسو نظر ستاسو بیخي لازمه دي او د دې معرفت خو مو بیخي ضرورت نه بولم چې دې ولس ته یې ووایم مخکې مې ورتلی چې مننه وامې اورېدل راغلا درته وایم مهرباني ډېره مننه نصیب خانم نو دا نن سبا خو ګوري چې جنجالونه مشخصا دغه بې اتفاقیو ته په افغانستان کې ډېر زیات لمنول کېږي او د دې آخره مغزي د افغانستان کرکټ ټیم ته ورسېدل چې دا خلک باید تحریم سي نو مخکې نه دي چې زه پر دا تحریمونو بحث وکړم او د ګټو تاوان باندې اول زه غواړم ولس ته دا ووایم چې هر هېواد چې تاسو نصیب خانه وګورئ چې هېواد کېږي ولس کېږي دا یوازې په یو جغرافیې پورې تړاو نه لري نه چې څلور خواته سرحدونه وي یو ملت هغه وخت ملت کېږي یو وطن هغه وخت وطن کېږي چې ارزښتونه ولري ملي ارزښتونه په هغه کې مثلا ملي بیرغ دی په هغه کې ملي سرود دی په هغه کې ژبې دی په هغه کې اساسي قانون دی دغه ټول چې تاسو سره راټولوئ بیا تاسو ولس کېږئ صحیح دی په موږ کې یوه ډله شته چې دا له ډېر کلونو راهیسې اوس یې ځوانانو دوام نسل دی د دوی مخکنی نسل هم دغه کار و دغه برنامه و چې دا د پردوی د خوا په موږ کې استخدام شوی دی د دوی ټول هدف دا دی چې هر هغه ملي کار هر هغه ملي پروسه هر هغه ملي ارزښت چې افغانان سره نښلوي افغانان سره یو ځای راوړي او افغانان متحد ته او یووالي ته رابولي دغه تاسو باید خنثی کړي دا څنګه خنثی کوي دې ته قومي اړخ ورکړي زه دا هم باید ووایم دا خلک په هېڅ قوم پورې تړاو نه لري دا بې نسبه خلک دي دا نه تاجک دي نه هزاره دي هېڅوک نه دي تاجک ډېر درانه خلک دي دا اگر چې ځانو ته د تاجک استازي وایي د پنجشیر اکثریت استازي وایي ولې هغه پنجشیر چې زه پېژنم چې په هغه پنجشیر کې څومره دروند ولس پراته دی هغه تاجک چې زه پېژنم چې څومره درانه خلک دي اصلا د دوی سره تړاو نه لري دا ډېر بې نسبه او بدذاته خلک دي نو دا به کوم قوم پورې تړاو نه ورکړو زما د ټولو پښتنو نه دا هیله ده نصیب خانه مشخصا تاسو نه او تاسو ملګرو نه په دغه یو شی سر خلاص کو کله چې موږ امنیتي ملي کې و دغه وروسته داخله وزارت کې و بیا نور امنیتي برخو کې ما کار کول آیسای چې څونه مصارف پر د افغانانو په منځ کې د بې اتفاقي لپاره کول هغومره پر انتحاري نه کول د آیسای باور چې شو هغه ول چې دا افغانان انګریزانو مات نه کړي روسانو مات نه کړي نو پنجابیان به سماتي د دوی فرموله چې افغان به افغان ماته ځکه زما هزاره هم ډېر غیرتي سړی دی زما پښتون هم دغونه غیرتي دي زما تاجک او ازبک او پشتیم دغونه غیرتي خلک دي د دوی ټول فرموله دا و نو زه وایم چې موږ به د دشمن اورته نور پټرول نور به تیل نه اچو دغه کې ډېر باید بیداره اوسو چې بې اتفاقي ته لمن ونه وهو دا د تاجک نمایندګان نه دي دا د پنجشیر نمایندګان نه دي دا یو څو پردي پاله دي چې استخباراتو د خوا دا خلک حمایت کېږي ګوري دغه اوس چې د مقاومت په نوم روان دی دغه خلک د خارجیان د خوا جوړ سو همدغه خارجیان چې طالبان پر تا راوستل حاکمان کړل هلته دوی ته پیسې ورکوي چې تاسو وجنګېږئ دلته طالب ته پیسې ورکوي چې تاسو تغذیه سي دا د دې لپاره دا کوي چې سبا ته پر طالب هم فشار وي او که د طالب سره جوړجاړی ونه سي لکه جمهوریت چې په لغت وویل دوی په لغت ووایي بیا د یو نسل د جنګ سالارانو بیرته حاکمان کړي نو اول خبره زما دا ده چې موږ د یووالي لپاره کار وکړو موږ د واحد افغانستان لپاره کار وکړو او د یووالي واحد افغانستان لپاره حسیب خانه مهمه دا ده چې موږ ملي ارزښتونه وپالو چې په هغه کې یو کرکټ دی اوس نو پر کرکټ باندې نن سبا ډېر بحث کېږي زه خپله د کرکټ هېڅ شوقي نه یم ما پرونه مو ویل زه د یو اف سي او باکسینګ دغه شیانو شوقي یم د کرکټ شوقي نه یم خو په 2009 کې حسیب خانه جون 19 و د اول ځل لپاره ما د کرکټ سره د یو ځان په صفت مینه پیدا سو هغه ځکه چې ما عموما چې په انګلیسي خبرې اورېدل د افغانستان په اړه یا د بمب و یا د انتحاري و یا د بدبختي و دا انټرنیشنل میډیا کې درشم همیشه په انګلیسي د افغانستان په اړه ما یو منفي شی اورېدل د لومړی ځل لپاره ما په انګلیسي د افغانستان په اړه یو مثبت شی اورېدل چې هغه زموږ د کرکټ د ټیم په اړه و نو په 2009 کې 19 د اکتوبر کې موږ د سکاټلند سره بازي و او بازي مو ځینې وګټل هم هلته ما اول ځل خپل د وطن په اړه یو مثبت شی واورېدل هلته مې د کرکټ سره مینه پیدا سو هلته مې احساس وکړ چې والا یو قشر د ځوانانو شته چې زما د وطن نمایندګي په بین الملل کې کوي مخکې له دې ما داسې یو شی نه و لیدلی من حیث د یو ځوان و روح الله نیکپا و مخکې له هغه خو هغه په ډېر وړه سطحه باندې یو ټیم نه و یو کس و ولې د هغه بورډ هم ډېر غټ بورډ و زموږ لپاره د اول ځل لپاره نو زما مینه د کرکټ سره په دې پیدا سو سړی چې دا خو په انټرنیشنل سطحه ستا د وطن استازي دی او بیا دا داسې ځوانانو لکه زه ورته ګرد له غربت نه راوتلي و ګرد نه له مهاجرت نه وتلي و خپل د خوراک ډوډۍ د خلکو ولاکه درلودل
سیدی خپل سره واس پسې نه سوی رسېدل، کورونه نه وه هېڅ. په دغونه سختیو کې دا خلک چې راووتل، ګوره د قهرمانان هسې نه جوړېږي نصیب خانه، ته به د دغونه سختیو څخه وځې، بیا ته اتل کېږي، بیا قهرمان کېږي. او زموږ د کرکټ ملي ټیم یوازې موږ ته منلې نه دی، ګوره دا د افغان ما مخکې وویل چې د عزت او ذلت ته د خدای له طرفه دی. دغو خلکو ته اوس الله تعالی عزت ورکړی دی، په دې کې موږ څه او دا عزت یوازې کور دننه نه دی، دا عزت په انټرنیشنل لیول کې دی. سیدي دوی ته څه وایي په انټرنیشنل لیول کې؟ بلو ټایګرز، زمریان. دا د زمري نوم هر چاته نه ورکول کېږي. سیدي دا خو به ته زمری یې. زموږ د کرکټ لوبغاړو د افغانانو زمریتوب د کرکټ په ډګر کې، د ورزش په ډګر کې دا خدمات رسولې ده. زما دا هم خبره چې شته د کرکټ په اړه، کرکټرانو دا نړۍ ته وښول چې افغانان ډېر زیات پوتنشل لري، ډېر زیات استعداد لري، پانګونه وکړي. دا یوازې کرکټ نه دی، داسې نه دی چې آی سی سی زموږ پر دید باندې مین دی. آی سی سی ولې د مثلا پر زموږ د کرکټ پر ځوانانو باندې بندیز نه لګي؟ د دوی پر دید مین نه دی، هغه ته ریوینیو راوړي، وروره پیسې ورته راوړي، لیدونکي ورته راوړي. دوی پوهیږي چې که موږ د افغانستان ټیم محروم کړل یا متحریم کړل، دا لکه د بدن یو لاس چې مو قطع کوي. کوم روغ انسان به وغواړي چې خپل د بدن یو لاس ناقه د یو څو باشانو لپاره، یو څو شخصانو لپاره قطع کړي؟ نو د کرکټ ټیم دا دی چې په افغانستان کې پوتنشل موجود دی، ځوانان موجود دی، انویسټمنټ وکړي. بل ګورئ مخکې موږ چې په افغانستان کې و جمهوریت و سیدي، هر چا خپل راتلونکي هر ځوان په تعلیم و تحصیل کې لیدل. سیدي زه به پوهنتون وایم، کار کوم، مخته به ځم. اوس د طالبانو راتګ سره د تحصیل کیسه ختمه ده. سیدي ځوانانو ته یوازینی د امید لاره څه شی دی؟ ورزش. یا به کرکټ کوم، یا به بوکس کوم، یا به کیک کوم چې زه خپل راتلونکي جوړ کړم. سیدي و چې دغه تحریم ته پر ولګي، دغه ځوانان دې له کلبونه راویستل ځکه ناامیده سو. سیدي دوه مدرسې چیرې دي؟ د طالب مدرسې. ته خو دوی قصدن دې ته مجبوره کوي چې د افغانستان ځوانان دغه پوتنشل چې په ورزش کې کولی شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، دغه پوتنشل ته د طالبانو مدرسو ته واستوي او د دوی څخه ټول څخه افراطیان جوړ کړي. دا یې بله خبره. نو په دې اساس تحریمول. بیا کله چې موږ د ښځو بحث کوو، سیدي منطقه سیدي د ښځو تعلیم ته موږ ټول یعنې هغه دې هڅه ورته کوو، غږ ورته پورته کوو چې څومره مو وس کېږي کوئ. تېر ځل چې د ملا هیبت الله فرمان صادر شول چې طبي پوهنتونونه انسټیټیوټونه بند. سیدي دغه خلک دغه د کرکټ اتلان په افغانستان کې دننه ول، په افغانستان کې دننه وروره حقاني دا جرأت نه لري چې د هیبت الله د فرمان خلاف ولاړ شي. لري دا جرأت؟ څوک یې لري؟ ولې دغه خلک د فرمان په خلاف لاړل وویل چې نه خوندې دې تعلیم وکړي. نو له دې اضافه قرباني څه غواړي؟ دوی اوس دا غواړي چې راشد خان کلشینکوف واخلي، نبي دې یو دانه راکټ واخلي او ولاړ شي وروره بس ټکان شروع کړي او جنګ شروع کړي. دا خلک وروره سیاستمداران نه دی. سیدي او که دوی ډېر په سیاست کې خبرې وکړي، بیا هلته آی سی سی ورته جنجال جوړي چې وروره ته ورزشکار یې که ته سیاستمدار یې، خپل ورزش دې کوه. نو پر دوی باندې تحریم او ګوره دا یوازې کرکټ نه دی. سیدي اوس د دوی بهانه چې شته د دغه ډلې دا وایي چې دا حقانیانو سره یې عکسونه اخیستي دي، سیدي طالبانو سره. د همدغې ډلې مشر د احمدشاه مسعود زوی یو نیم کال مخکې د سپاه پاسداران په وساطت د امیرخان متقي سره په ایران کې ولیدل. تا ولې ورسره لیدل؟ خپل معنوي وایي ګوره د دوی غړي دي. سید معنوي وایي چې موږ طالبان سره مسلسل په تماس کې. د چیش لپاره په تماس کې؟ دشمن سره تماس چیش کې؟ یعنی تاسو خپل ګوري د حقانی چې د خلیل حقانی چې وژل سو، جبهه مقاومت د تسلیت پیام حقانیانو ته استولې دي. شته تاسو خپل اړیکې پالئ. برعکس دلته د باندې راوځي مشتوایست چې ورور عکس ماخله کني تاسو د تحریم سي. نو دا تاسو د چیش لپاره ارتباطات پالئ. صحیح. نو دوی دا وایي چې ورور د خلکو ورسره عکسونه اخیستي دي، دوی باید تحریم سي، ولی خپل برعکس دوی سره شای ارتباطات لري. او دا یواله نه د سیب خانه وګوري بانه دا ده. صحیح دی. دغو خلکو شپږ کاله مخکې د کرکټ ټیم ته یې څه ویل، د توپ ډنډې ټیم یې ورته ویل که نه ویل؟ شپږ کاله مخکې نه حقاني و، نه عکسونه و، نه طالب و. شپږ کاله مخکې تا ولې زما کرکټ ټیم ته توپ ډنډې ټیم ویل؟ تاسو وګورئ په ثبوت، تاسو ورسئ ریسرچ وکړئ. هر ځل چې موږ کرکټ ګټلی دی وګوره په دوی کې اور بل سي. ولې؟ دا 10-12 کاله وګورئ چې د کوم وخت نه موږ کرکټ شروع کړی دی په دوی کې اور بل دی چې دا توپ ډنډې ټیم دی. ښه دا یوازې د کرکټ موضوع نه ده، دا یوازې د ټیم موضوع نه ده. دوی برنامه چې دی اسیب خانه لکه ما مخکې چې ویل. ښه دا دونه نازوانه خلک ول سوچ په جمهوریت کې ول صحیح دی. ځان ته افغان هم ویل، زموږ ملي بیرغ ته په دوه لاسونو سلام کول. دا زما همکارانو په وزارت داخله کې چې نن لیکي وایي چې زه افغان نه یم، بیرغ ته نه منم، دا دی او دا دی. صحیح دی. دغه بیرغ ملي ته په دوه لاسو سلام کول، دغه افغانستان یې منل او دغه اشرف ته جلالتمآب رئیس جمهور په مکتوبونو کې لیکل. ما ولکه تر ننه جلالتمآب لیکلي دا دی، ولې دوی ورته لیکل صحیح دی چې جلالتمآب جناب رئیس جمهور. دغه القاب یې کارول چې موږ به شرمېدلو.
اندک چې جمهوریت سقوط سو د جمهوریت سقوط ډیر تاوانونه دي. خدای واګه ته دا چې د پردیپال په مشکل فشار شو، د لستونی ماران په مشکل فشار شو، غداران را سره اپورچونستان په مشکل فشار شو، او دا په ټول قومونه کې داسې نه یوازې په نورو په مشکل داسته دا خلک فشار ول سیدی څنګه چې فشار اول راغله چې شول ول بیرق نه منو د ملي نه دی سیدی. اوس د افغانستان پر نوم در سره جنجال دی کنه چې نه افغانستان هم نه د افغانستان ستا پر ملي احمد شاه بابا هم نه در سره مني دی تا وایي چې احمد شاه بابا نه در سره منم خو ته ماته احمد شاه مسعود کوم نو دا کوم منطق دی. اوس راغی پیره کیسه د کرکټ د ټیم سیدی یو په یو دغه ستا ټول ملي ارزښتونه نه دی دا در څه اخلي دا چې در څه واخیستې هغه د کنداریانو خبره لس لغړې کړې خو بیا په تا کې پاتې چی شو خو بیا ته او دی خو سره برابر سوی نو دی خو هیڅ نه لري سیدی نه تاریخ لري د نه داسې شهکاري کړي ده نه امپراتور لري نه دی خو هیڅ نه لري. غواړي چې ستاسو هم دغه ټول شیان واخلي چې په دا جګړه کې تاسو سره ځان برابر کړي چې بیا دی لږ برلاسي اوسي. بیا یې پلان څه اول خو د دوی پلان جنګ اوسي دی او دا جنګ ته څنګه دوی زمینه سازي وکړه چې دا جنګ د پښتون او د تاجک په نوم واقع کړي. دوی چې له پنجشیره ووتل اول راځي پر پنجشیر بحث وکړي دی شب دی په یاد دی داخل گوگل که کس پنجشیر داخل شدن نمیتونه سیس په 3 ساعته کې طالبان داخل سخن نسو چې د دوی مذاکرات ناکام سو سیدی. اوس ما پښتنه داده که واقعا خلک د احمد شاه مسعود د زوی سره دی او دوی وایي چې د تاجک ز استازولي کوم په دغه ورځ چې طالبان پنجشیر ته ننوتل 1500 پنجشیري ځوانان خو د احمد مسعود لپاره ځان وژلي وای زه 1500 نه 500 خو به وژلي وای اوس 500 نیم بلاسی 15 خو باید وژل سوی وای نه دوه کسه وژل سو یو فهیم دشتي شهید خدای دی وبخښي یو د امر الله صالح ورور هغه د خدای وبخښي دا په مخامخ جګړه کې نه دا جنرال جرات دغه د عیسی یو سپای دی چې په پنجشیر کې دی دا هغه په توکیه وشو نو پنجشیر استاز خو په صفر تلفات ونیول په صفر او تا ټول مهمات عملته وړي وو د دغه جنگ نه مخکې سیب خانه ز شل ورځې په قندار کې وم سیدی ما په دغه وخت کې نوې واده کړې وندي والا میرمن مې راتول چې مثلا ځکه هغه جنگ مار ټول زم په دغه شل ورځې ولا که ما سره میرمن خبرې کړي د شل ورځې په دغه ول مزه زه ته نایم کور کې مال د مور کړه ولاړ سزا زم قندار ته په قندار کې موږ سیب خانه داسې جنگ سره مخامخ سو زه و موین ارشد و دغه والی و ته پوهېږې د خطونه دا رقم سو چې موږ پر سړکانو سره ځغستل د کندهار پر سړکانو نه دی دا رقم سره ځغستل سنګرونه نیول موټران پاتې سو راستل نور موږ په موټرو کې تللي و قطار نور جنگ شو سو موټر د دې نوبت نه و چې موږ موټران راکار کړو دغه موین ارشد ګوره شپنجري سړی و دغسې منډې وهل چې دا دښمن خواته ولاړ سي چې روحیه ورکړي چې داسې نه چې ځوانان روحیه کمزوري سي تر دغه حاله پورې ګوره او په دغه جنګ کې دا هم باید ووایم زموږ سره 15 شپېته پنجشیري ځوانان هم تللي وو داسې په نره وجنګېدل په دغه قندهار کې د پنجشیر ځوانان او ډېر ښه وجنګېدل هلته صحیح دی د دغه در مخه موږ هلته جنګ وکړي او ډېر تلفات مو هم ورکړي ګوره په د 2-3 ساعته کې موږ په لسګونه انسانانو تلفات ورکړي هلته خو په دغه پنجشیر کې جګړه شروع سو صحیح دی یو کس د تلفات نه دی ورکړي دا یو دوهم دغسې ووتلې وروره وتښتېدلې تا وویل چې زه وطن نه پرېږدم صحیح دی وروسته چې دی ووتی د احمدشاه مسعود زوی موږ ویلې چې چیرې دی ول دی په غرونه کې دی 3 ورځې معلوم سو چې په کولاب کې دی د کولاب وروسته رالي فرانسې ته اوس د فرانسه کې 15000 کیلومتره لرې دی دی وایي چې موږ مقاومت کوو تو خدای مقاومت 15000 کیلومتره لرې څخه کېږي نو که ته وایي چې پنجشیري دی ووژل سي جنګ دی وکړي زه هم وایم د طالب په مقابل کې جنګ وکړي زه څنګه جنګ غواړم نصیب خانه زه داسې جنګ غواړم چې زه د خپله په افغانستان کې حضور لرم دونه لوی بریتونه مې پرېښي دي ما د ټوپک راخیستي که زه په مخ خط کې نه یم د شا په خط کې خو یم اوس زه په امریکې کې ناست یم زه د غریب زوی ته وایم چې بچیه نرسه ته جنګ وکړه د طالب په مقابل کې ما ته ازادي وګټه چې زه بیرته راسم بیا زه غلا شروع کړم بیا زه قاچاق وکړم بیا زه بېشرفیانې بېناموسیانې وکړم ته زما لپاره ځان ووژنه ښه دا سړی ووتی کولاب ته وروره پاتم نه سو خپل د پلار قبر یې ونه ساتل دغه وروسته ولاړې فرانسې ته د دوی برنامه چیش سو دوی ویل چې دې لپاره چې سروزګري وکړو او د خلکو احساسات راوپروو د قصه به د پښتون د تاجک ترمنځ چې دا جنجال جوړ سي او که تاسو په یاد یو تیر 3 کلونه کې دوی هم دا کول صحیح دي چې پښتون از پښتون طالب از کل پښتون طالب او موږ دلته بغواړي ورته وایي چې وسړی پښتون طالب نیست جنگی که ما در قندار کردیم صحیح جنگی که ما در قندار کردیم در مقابل طالب در هیچ ولایتش ما نکردیم شمال خود 5 دقیقه خود کرد کل ولایتاش په هلمند کې ته باور وکړه سیب خانه په دغه هلمند کې دا پښتانه ځوانان هلمندیان سیدي ته پوهېږې موږ قبرونه ځای نه وه زموږ د عسکرو لپاره دغونه زموږ شهیدان وو په خدای کې موږ هدیرې درلودل په یو پوسته باندې حمله وسو 11 کسان وو که 10 کسان وو 9 یې ورته ووژل شهیدان یې کړل دغه طالبانو 200-300 کسان ته راغلي د یو ځوان پاتې و هغه ته ول تسلیم سه دا ځوان ورته وویل نو زه تا ته د هلمند نه معلومېږم چې تسلیم سم مړ مې کړې او اخر یې ووژل تر دغه غیرته پورې وسړی دغه غیرت نور څوک کوي جنګ خو د طالب په مقابل کې پښتنو کړی دی نور قومونو خو جنګ نه دی کړی په هغه اوله دوره کې یو ملا دادالله راغلی دا ګردې تر کولابه وسکلاوه ګرده یو ملا دادالله د خط قمندان داسې نه چې ډېر ستر
چی شو د خط قماندان وراله لورور د ګرد ملیشه وته یو ځای د دوی خو غیرت مشته معلوم دي زموږ هم د دوی ته معلوم دي وروره پښتون طالب نه دی پښتون د طالب دشمن دی ځکه پښتون په دې پوهیږي چې که موږ د طالب پر لار ولاړ سو پښتون تباه دغه شی پاکستان غواړي دغه شی ایران غواړي چې پښتون باید افراطي سي موږ وایو چې نه پښتون باید تعلیم وکړي پښتون باید پرمختګ وکړي پښتون خپل غیرت هم وپالي خدای نه خواسته موږ دا نه وایو چې به هي وسینه موږ پر غیرت او خپل پر حیا او خپل پر ناموس باندې سر ورکو سرونه وهم په دې کې موږ خبره نه لرو نو دوی دا خبره انډیواله د پښتو د فارسی کړل چې دا احساسات د فارسیوانانو وپاري بیا د دې مقابل کې خطابن پښتانه چې ګوري چې زما قوم د توهین کې جدي خو احساسات کوي چې ټول ستاسو رقم دا شعور نه لري چې وروره پوه چې د قضیه د څنګه موضوع ده دا پلان ناکام وسول وروره دوی هر څه کوشش وکړي د اقتصاد تاجکو د پښتون کې دا خلک اوس چې شو کوي اوس یو ډله د شذو مخته کړی ده نارینه خو نه سوي کولای اوس یو ډله د شذو مخته کړی ده چې تاسو ورسې پر دوی باندې عملي وکړي مختلف شان نړیوال ته ځکه نړیوال خوشوس ته ډیر واشني سي سي دلته خو په امریکا او د شان کې یو متل دی وای اول د شذو حقوق دی بیا د ماشومان حقوق دی بیا د سپیانو حقوق دی بیا د سړو حقوق دی دلته سړی په اخر لیول کې دی سي دلته ډیر ځپل سړی دی نو دلته دوی په دې پوهیږي دغه دي چې وروره ګوري چې خطونه ورته واستي چې بایکاټ کوي بیا یو شزه مخته کړه صحیح دی هغه شزه سره سوسو دوی ورته ول چې دا پیام ورکړه په دغه شپه باندې مختلف ادرسونه د شزه ته اختارونه ورکړل هم دوه خلکو چې په یو اتاق کې سره ناست مختلف نمبرونه او دا وایي چې زما نمبرو ته خلک اختار کړو اوس نمبر خلک د کوم کړل صحیح دی د اروپا څخه ما ته اختار راغلل د امریکا څخه د افغانستان څخه اوس تا نمبر موږ د کوم کو چې تا اختارونه دروستو اکاونټ هم نه وایي نمبر وایي سیدي زه د اختار په یو شپه کې دا پیام ورکړی نه د 200 کسانو ولاکه پیام لیدلی ځکه دا خو اړین نه درلود اوس نو 200 کسان لیدلی 2000 کسانو بیا اختار ورکړی دي دا ګرد دوی قصدن دا وکړي چې دا رقم پښتانه بدنامه کی چې ولا دوی خو ځان ستیز دي د خود شوزو مخالف دي بل خبرې دا و چې د شوزو په مقابل کې خو موږ څه نه سوالای سي اوس که د شوزو په مقابل کې څه وایي د ستیغه د شوزو کارت پلی کې وکټم چې ولا او ته ځان ستیز ته د شوزو مقابل کې او زموږ غیرت او ننګم د اجازه نه کوم شي سره د زور کوم سي جنجال نه سره کولای نه تکولای سي نه ز په ځان کې د جوړت یم زه د شوزو سره جنجال وکم نو دای مختکړه اوس نو تاسو وګورئ یو شزه چې قاچاقبره ده سیدی یو شزه په بدخشان وکیل ده نو مینا اخلم قاچاقبره و ما ته مخکې د ملي امنیت یو ملګری زنګ راټول یو تاجک دی دا شزم تاجک ده سیدی ما تی ول بیادر همیگه په قوم و بس وطن که آمد من میکسی قوم چیز نیست بیادر ما باید بس وطن کنیم ول ما در میجد امنیت ملی کار کردیم این امیر حالا ما بر ثبوت میکنم که نمیزم قاچاق میکرد ما طول ز خبری موضوع خبر و مخکې خب په دلایل او منطق نمون خبر چه قصه ما ارتل تو میره بگم و در 2007-8 طالبان در بدخشان ظهور پیدا کردن و اوجا گپی شد امی وکیلا بیا که ما باید و مو طالبان ساختگی بود امی وکیلا جور کردن که ما باید پلیس محلی بگیریم هر وکیل بخواد و ما پلیس محلی بتیم داخل گلال لندیواله امنیت ملی نه پلیس محلی واخصل دغه شزه چیزا هم قاچاقبر د چنن وای خط یاستولی د انګلستان پارلمان ته چې دا باید کرکټ ټیم بندسي او زه د حقوق او د شذ د حقوق مدافعم دغه شزي 200 کسان اخیستي د ورور سره د امنیت ملی نه دا حالت د معادن او د مواد مخدر قاچاق د دغه 200 کسانو معاش آشه بدل آشه او مهمات دا بیرته طالب ته ورکړي چې ته په ما کار مل لري دلار په قاچاق په ما متره صحیح دی دا نو روان دي دا خبره تر ډیره وخت پورې په منځ کې طالبانو داسې کړی دی چې نور خدای پیسې موږ ته کفایت نه کړي دا خو ډیر لږ پیسې ده 15 میلیون افغانۍ کړي او تاسو په میلیونونو ډالر وړئ د دوی د کور یو کس اختطاف کوي او دوی ته پیام رسي چې یا موږ په قاچاق پیسو کې به د ډالر کې در سره شریک یو یا ډالر موږ در باندې تړو صحیح دی دوی اول ول چې نه موږ ګټه نه درکو ورسته کله چې دوی خپل خارجي بادارانو څخه د امنیت ملي ملګری ما ټول چې د هیوادونو نمونه ماخ خو زه به د توخت نوای چې تاوان درته کې په دې کې د خلیج کسان ول په دې کې د استرالیا کسان ول د انټرنیشنل قاچاقبران په دې کې د انګلستان و په دې کې و د بل ځای مرته ول دغه درې څلور هیوادونه دی وروره چې ورسره په تماس کې هو قاچاقبران ورته ول چې نه دغه شی ته ول زموږ هدف دادی چې موږ ډیل وکړو زموږ د قاچاقبرانو مهارت دا نه دي چې موږ جنجالونه جوړ کړو زموږ مهارت دا دي چې جنجالونه ختم کړو چې د مواد ورسیږي طالبان شریک کړي دغه شزي طالبان د ځان سره په دې موادو کې شریک کړل هم دغه و چې راغلل ګوره په قطر کې وویل د قطر په کنفرانس کې ویل چې طالبانو تغییر کړی هم دغه شزي وویل سیدي هغه ویل طالبانو وعده ورکړی چې کله موږ حاکم سو
تا ته هم دغه قانون او دغه قراردادونه او دغه قاچاق تا ته در پریشتو کله چې دوی حاکمان سول دوی خو هم دا و چې د قاچاق به مشترکي بدخشان طالبان ورته ویل په لغت ویل ولا اوس خو موږ واک نه لرو واکو ګرده د قندار دی نو قاچاق نس کولای بیرته دوی د طالبان ضد شو ځکه د قاچاق لاس نه جوړ هم دغه شزه ته باور وکوس ویل مشنه دی ځواني پیغلې براوستل د بدخشان سیدی ډېر مظلوم په یو نوم بل نوم د پروژګری لپاره د سیاسي امتیازګری لپاره پر هغه باندې بدن فروشي او تنفروشي کول دغه شزه نن راضي وای چې زه د افغانانو شزو نماینده یم او زه د افغانانو دفاع کوم بود خدای روی دی اوس خو سړی زړه اور وخت د افغان شزه خو یادی خدا خو ما او ستا مور خور میرمن لور دغه افغان شزه دی دغه یو شزه څنګه کېدای چې تاسو زما د خور مور استاس ولې وکی آیا دا امکان لري نو دغه خلک راضي نن وای اسیب خانه چې موږ د کرکټ خلاف صحیح دی اوس پر دغه خلکو اعتبار کیږي دوی خو یو خپل امکان ورکړي ګور اسیب خانه دا خلک چې په قدرت ول ته پوهېږي ډیپلوماتان چې کول ډیپلوماتان په نور هیوادونو کې د دوی ډیپلوماتان موږ انتخاب کړل د جمعیت اسلامي صحیح دی خو په زور کې ساوه باجګری و دا ګرد انتخاب سو دوی دلته د جمعیت ملي اجنډا مخته وړل د افغانستان د منافعو په مقابل کې د خارجيان سره کار کول ځینې خارجيان چې په افغانستان ته راغلل موږ ته ویل چې تاسو ډیپلوماتان هلته د افغانستان خلاف خبرې کوي تاسو په دې خبر یاست او د خدای ری زما ما شاخلې زما ډوډۍ خوري ما ستولې چې به شرفه غدار ته ورسره د افغانستان لپاره لابي وکړه چې د افغانستان په ګټه تمام شي ته دلته راځي خپل قومي اجنډا مخته وړي او د افغانستان توهین کوي او د افغانستان بد یادوي د خلک موږ وزارت داخله کې شامل کړل چې پولیس بدنامه و پولیس غلا نه و ګورسي خانه د پولیس په جامه کې غلا نه وتل دا امان الله گذار کسان و تر اخر باج ورکول د غلو سره یو ځای و ګوره دا غصب قوای مرکز سیدی موږ ته یو شپه حال راغی د یو ځای ناستو موږ کتاب خاص پسې واستول ځکه د نور پولیس خو د امان الله گذار سره لاس درلودل چې ورسې دا ونیسي د تایمني کې یو ځای د بچه بازی په محفل کې ناستو موږ په خبر وو څنګه چې کتاب خاص وتل الته یو امر د وزې دی چې هم دغه خلکو څخه دی وزې چا سیدی دغه امر د وزې دوه ځای چک پوینټونه واچول چې د قطعه خاص چې ټانګونه راځي دغه فلو کې پښتنه ځینې وکي سوچ یې سیب قوای مرکز ته وخت ورکړي چې لسانې وتشتي تر دغه حاله پورې تاسو وګورئ چې په وزارت داخله کې مو راوستل سرور غداری مو کوي په وزارت خارجه کې مو راوستل غداری مو کوي په مالیه کې ولار از غداری مو کوي چې هر ځای کې موږ تاسو ته ځای درکو ورور درته وای غیږ درته خلاصو تاسو راځي د مشبر په خنجر وای او غداری کوي تاسو خو امکان یې وري ورکی نور نو چی شوالي لدی وطن نو زه دا داسې وایم اسیب خانم چې خلک تاجک دی که پښتانه دی که هزارگان دی که ازبکان دی په دغه شیانو مغول شي ګوري اسیب خانه دوام نړیوال جګړه یو کس دواړه طرف فن کړی دی یعنی بسته نړیواله جګړه یو انسان یو کورنۍ خپل ګټو لپاره دواړه طرف جنگولي دي نو چې دونه غټ پیره پلانونه جوړېدلی سي د افغانستان ډېره وړه موضوع ده د خارجیان ته والله بلا د طالب تم دوی فند ورکي دغه خارجیان دي والله بلا دغه جبهې مقاومت هم دوی ورکي زموږ مشران یې هم ورکول داسې نه دي چې زموږ مشران دغه نارینه خلک زموږ دم دغه ګرده یو ادرس نه را روان دي وروره د یو ادرس نه را روان دي دغه موږ خپل منځونه کې جنګوي موږ خپل منځونه کې یو بل سره وژنو خلک دې حالت ته ورسېدل چې خپل ګردې خرڅوي صحیح دی او دوی د غونډې پر خیر ناستې له فرانسې نه وروره ماته چې شي کوي بیا د دوی منافقت وګوره اوس یې امریکایان ته هم دلته لابي شروع کړي دي صحیح دي امریکایان ته وایي چې زما سره کومک وکړه زه ستاسو پر طرف یم صحیح دي خو هلته بیا قاسم سلیمانی ته دغه رحمت زوی کاکا ویل که نه ویل چې پدرم گفته بود که اگر قاسم حاجی قاسم کشته شد ما مسئولیت کاکاگیری ادا میکنم اگر من کشته شدم او در قبال شما مسئولیت کاکاگیری ادا میکنه او سره نو سره کم طرفیه بل درته وکم زه غواړم چې دا په فارسی وکم او د پنجشیر له خلکو څخه پوښتنه وکم ببینین پنجشیری عزیز اینا یک یهودی رو بچه احمد شاه مسعود یک یهودی رو بردن سر قبر احمد شاه مسعود صحیح او سخنرانی میکنه اینا چک میزدن ناره تکبیر الله اکبر همین در کدام کتاب است شما با خود یک دفعه فکر کنید یک یهودی که او مسئولیتش هست که در هر وطن میره اونجا مردم بین خود میندازه جنگ جور میکنه و این پول خوره میگه شما امی ننگ تاریخی را یعنی خو یک ننگ ماند که شما سر قبر احمد شاه مسعود احمد شاه مسعود هم بد نمیگه مال به ما یه بلشم وارم ویم که تاز ما تا پشتنو که احمد شاه مسعود شهید دی زوی ما ګوره زه سونه مخالف یم سید اسیب خان اعظم ولی ځکه پر دوی راته وشل زه دا وایم چې موږ افغانان چې هر مشکل سره لرو زه او تاجک سره وژنو زه وزار چې شي پر دې په منځ کې ځای نه ورکوم زه د احمد شاه مسعود سپای تر هغو عربو بهتره ګڼم چې دای راته وژل د احمد شاه مسعود سپای سید دا ولی په عین وخت کې کله چې زما د ملي ګټو خبره زی خپل د پلان لازم نکوم احمد شاه مسعود کو پرېږده زوی خو پرېږده موږ وایو چې دغه جغرافیا ده دغه خاور ده
هغه څوک چې زموږ دوستي او دشمنی بس د خدای د رضا لپاره او د وطن د ګټو لپاره ده، په دې کې شخصي موضوع نه راځي. هر څوک چې د وطن لپاره کار وکړي موږ ملاتړ یو، هر څوک چې د وطن خلاف اسیب خوانه زی موږ مخالف یو. دا ډېر واضح پالیسي ده. دقیق او همدغه ده، بل لاره موږ نه لرو. کله چې د ملي مسایل راځي، د وطن موضوع راځي، په هغه کې موږ هیڅ هغه نه لرو. زما غږ خوشته دی ستانګزي ورور اورم سم فی اورم. هغه کې موږ هیڅ ځان دپاره بارز نسو کېښودلی. که هغه زموږ د کورنۍ غړي دي او که پردي دي، هغو کې موږ بارز نسو کېښودلی چې دې نه بخواته موږ کراس نه کوو. او دا خبره خو موږ تل مدام کړې ده. او زه یو خبره دلته غواړم خپل تاجک ورونو ته وکړم چې تل مدام موږ د تاسو نیوکو ته، د تاسو نقدونو ته موږ غوږ نیولی او درته یې وسمږدو، خو دا مه کوئ چې تر دې حده تاسې حدود کراس کړئ چې ته ما اخلې د یوې ډلې سره ودرې، ته ما اخلې له یو تروریستي ډلې سره ودرې. دا خو د ما په حق کې بیا ظلم کوي، زما د دې ولس په حق کې ظلم کوي، ما د ملت. که زه دا نه وایم اسیب خانم، که زه دا نه وایم چې خدای نخواسته لنډغر او باش غله د تاجک استازی دی، ته دامه و یا دایشی مثلا د اوس اکثریت دایشان ته وګوره د دوشنبه او تاجکستان د خارجي سیدی، که زه دا ستا په قام پسې نه تړم او دا به هیڅ کله ونه تړم. که زه فاطمیون دا نه وایم چې دا د هزارگان کاری، زه وایم چې دا د فاطمیون کاری، زه په هزاره پسې نه تړم، تم دامه کوي چې طالب په ما پسې وتړي. او بل اگر کسی میگه که ما پشتونها مخالف خدا نخواسته تاجک هستیم، صحیح؟ تا امروز از کدام پشتون شنیدین که میر مسجدی خان بد گفته باشه؟ میر بچه خانه تا امروز مش میر بچه خان تا بد ویل دی. چقدر که ما امان الله خان به عزت یاد میکنیم و مقدر میر مسجدی خان و میر بچه خان ما به عزت یاد میکنیم. تا امروز یک کدام پشتون شنیدین که کاتب هزاره را بد گفته باشه؟ ما چرا امروز مخالف جبهه مقاومت هستیم؟ امی جبهه آزادی هم کلش تاجک است یا سینز یا کس نیست تاجک است. ترنن تازه مال خود جبهه آزادی پرسه اوریدلی دی یا بکم بلکم پشتون څخه ولی خو هغه جنگ کی ثبوت مرکز هم د وادي سندیواله جنگ کې پناره جنگ کې آفرین هدي اقل کدي ملاتړ نه مخالفت خودی نه کو دیدی دا نور خو جنگ نسته وسړی نو خو پر ټویټر ته لګیا پر ټویټر چا جنگونه چلیدي پر ټویټر او فیسبوک داشتن که جنگونه چا ګټل خو جمهوریت ولا خلیص خود سروي زموږ دغه خو خو جنگ په دې نه ګټل کیږي جنگ وته په میدان ګټي جنگ ورور ته په سربازانو ګټي جنگ او بل درته کوم سیب خانه ګوره دا خلک نه دی دا د تاجک لپاره وسیله دید نه لري دا د بدخشان تاجک نه مني ته پوهیږي په دې دا د تخار تاجک نه مني دا د اندراب تاجک نه مني ګوره د اندرابیان سره زما شامل ګرځیا ده په اول سر کې چې مقاومت شروع سره چې زور درلود کویږي ولې ځکه اندرابیان ول د جنگ کول اندراب ډیر غیرتی خلک دي اندراب په جنگ کې ډیر تکړه خلک دي ډیر کله خراب خلک دي صحیح دی په اخر کې اندرابیان یې وژلم د دوی قومندانان هم ګرځول ولاړل د دوی ځوانان هم ولاړل او په چیز نه خفاسو مثلا د خپل کسان ته معاش واستول هر میاشت 15000 افغاني صحیح دی د اندراب ځوان ته بیا 8000 افغاني واستول هغه په درو میاشت کې یو وره هغه ول چې واور وراله ما او تو تاجک هستیم صحیح دل خو پښتون هزارم نسته نو کته د پنځیر تاجک ته 15000 واسطه خپل سړی ده ما ده خو د 15000 واسطه ونه سړی همدانی ګوره اوس زه خبر ما ته یا ته ملګری میسجونه کې د اندراب څخه دوی لایدا یو بل ته وایي چې نور مقاومت سره ما یو ځای کیږي ځکه ابوی ګوري چې دلته لوی تبعیض دی دا یوازې د پښتنو په مقابل کې نه دی دا ګوري هم د خلکو تاسو د درې سلور ورځې ټویټر کې ګوري دوه درې هفته البته هزارګان په مقابل کې کوم خبرې نه کوي اوه دی سونه هغه ته سپک سپوري وایي دا داسې نه ده چې پښتون دی پاکي ما پرون یو شاته ولیکل ولی کلی و چې د افغانستان پښتانه مشران دی وروره خپل پر سیاستونه دی غور وکي مالو کې غور نه کړی خو 300 کاله به حکومت نه کول دا 300 کاله ما خو ځکه حکومت کړی زما پراخ سینه دی دا وایي چې تاسو خپل منځونی کې وژل دا مو وکړ هر څه چې مو کړی مو خپل منځونی کې کړی خپل حاکمیت مې زړه مې خرابوم مې بربادوم غور ورته چم چاته ورکوم د چای ناخم زما خپل حاکمیت ولې تر سره په امن کې صحیح دی موږ داسې یو افغانستان غواړو چې په چې هغه کې هندو سکوي صحیح دی دا اوس د هندوانو سکانو حضور په افغانستان کې څونه شایسته لري صحیح دی افغانستان موږ ګوره یو موږ افغانان په حتی خپل په اسلام کې صحیح دی زه د خارجیان ته وایم د کله کله چې تاسو يهودان نه بد وړي زه وایم چې موږ دونه تکړه خلک یو په ټول افغانستان کې یو يهودي و صحیح دی چې طالبان په حکومت کې وسوتل دغه شل کاله یو وشت کاله یو وارده راونه وتل چې زه 4000 کړم د دغه عزت کېدل چې د مسلمان عزت نه کېدل نو په یو وطن کې 30% انسان 30 میلیون انسانان ټول مسلمانان وي صحیح دی هغه 1% هندوان دي یا سیکان دي په دغه کې یو دانه یو يهودي فامیل هم نه یوازې دای نرغوندې ژوند کې دا خو زما شای اسلام شي صحیح دی دا خو زما شد دین شي دا خو زما دیانت شي دا زما فرهنګ شي او زه وسم وایم چې کاش کې د افغانستان يهودان دي بهتر راسي د افغانستان عیسویان دي بهتر راسي او افغانستان یو داسې وطن سي چې د هر قوم هر ژبه هر مذهب صحیح دی هر دین
دی هغومره حق اوس په دا وطن کې زه دا وایم نصیب خانه څومره چې تاجک پښتون حق لري تاجک دغونه حق لري هزاره دغونه حق لري زه خدای نه خواسته دا نه وایم چې پښتانه ډېر حق لري نه ولې ډېر حق لري دغه وطن اوسیدونکي ته مې زه یم اساسي قانون شته چې ټول سره برابر وي نو چې اساسي قانون شته همدا وایي او هغه اساسي قانون منلی و نو موږ په برابر ژوند سره کوو ولې خدای نه خواسته که زما قوم ته توهین کېږي زه بې وزغمم صحیح دی ولې که زما ملي ارزښتونه ته توهین کېږي بیا هلته زه زغم نه لرم حتی زه خپل قوم که ما ته شخصي شکنځل کېږي توهین کېږي ډېر وخت موږ ته ایسته کېږي موږ تحملوو خیر چې موږ خور مور ته شکنځل کېږي بیا هم تحملوو صحیح دی ځکه شخصي دی ولې که افغانستان ته شکنځل کېږي بیا خو تحمل یې نه لرو زه دا وایم هغه سمه کوئ چې د وطن په هغه کې تاوان وي د افغانستان داسې دی اصیب خانه په یو کور کې ته فکر وکړه 2-3 ورونه 4 ورونه سره بې اتفاقه دی صحیح دی جنجالونه کوي سره نه جوړیږي وایي چې ویش کوو مځکې ویشو دا کوو دغه جنجال څخه همسایګان ورته ناست دي چې د دوی جنجال زیات سي نه دوی سیبینه دی دوی ته خوند ورکوي او دغه ورونه چې 4 سره جلا سي صحیح دی مځکې مو ویشي فکر وکړه د دوی مځکه کور پر 4 برخو ویشل دا قوي سول که دا ضعیفه سول د دوی سرمایه زیات سو که کم سو خو کم سو صحیح دی همسایه پر دوی باندې ژر زور کولی سي که نه او پخوا 4 ورونو ته ګډ وې اوس 1 ورور ته ګډ هغه نور 3 خو د همسایه پوهېږي در باندې خوشحاله کېږي افغانستان د دغسې یو کور حیثیت لري زه وایم چې دا د نبیل صاحب خبره ده البته یو وخت یې موږ ته کړې وه هغه ویل چې افغانستان اوس اور اخیستی دی موږ وایو چې یو پله د اور مړ کړو پر ویش باندې بیا وروسته بحث سره کوو چې تاجک څو فیصده اسارت څو فیصده دغه بلا او دغه آفت چې د طالب په نوم راغلی دی دغه باید موږ له منځه یوسو زه غواړم چې دا خبره بیا تکرار کړم نصیب خانه چې زه ادریس تانکزی من حیث یو افغان بیا من حیث یو پښتون زه طالب خپل دشمن ګڼم زه تاجک و هزاره خپل تاج ګڼم ولې طالب خپل دشمن ګڼم خپل د قام دشمن ګڼم خپل د فکر دشمن ګڼم او دا دشمني یوازې د وطن لپاره بلکې دا دشمني اوس شخصي ده چې زموږ وس کار پر وکړي ولکه یې پرېږدو چې دوی وس کار وکړي دوی مونه پرېږدي او دشمني همدغه ده نو چې زه تر دغه حده طالب سره ځم چې خپل پښتون مې دی چې زه شخصي دشمني ورسره پالم صحیح دی دغه طالبانو زما ماما ووژل زما ماما ګوره په اردو کې وه ما ته نه دا خبره نه ده کړې خو اوس یې درته باید وکړم زما مور تاجکه ده دا خلک ما ته وایي ته متعصب یې صحیح دی زه وایم چې زه اوس نو تاجکه سړی خپل د مور په مقابل کې څوک څنګه تعصب وکړي دا زما ماما ګوره تاجک په پنجوایي کې قندار کې ووژل سو په اردو کې و دلته پر سر ویشتل سوی دی صحیح دی زموږ انډیوالان یعنی ما دغونه خپل انډیوالان شخ کړي دي چې ورور آخر مینپال و دغه مینپال نصیب خانه موږ ناستو د جمعې ورځ وه سره ناست ورور قطعې کوو نو مینپال هم راغی صحیح دی جمعې ورځ د قطعې کوو انډیواله عموما مینپال پر قطعو ډېر خوابدول احساساتي لوبې کول زما دا یو کوچنی سپی دغه سپی چې دلته امریکې کې راسره دی دا په افغانستان کې هم راسره و او دا د جمعې په ورځ به ما دفتر ته وړل هلته به ملګرو لوبه ورسره د سپي ته هم خوند ورکول بس دم داسې فکر کول چې دی دا د ګروپ انډیوال دی نه خو زه د سپي سره لوبه کوم دوی قطعې کوي زموږ یو انډیوال د مینپال سره ناست و قطعو کې غلطه ورسره وکړه مینپال یو ډېر جالبه خندا یې وکړه داسې یو قهقه خندا یې وکړه ما ورته وکتل دا سړی خدای راته ښایسته وبرېښي دی چې سړی دا مینپال د انډیوال غلطه ورسره وکړي خو عموما جنګ کوي خاندي دا خندا مې تر نن بیا نه ده هېر خو زه سپی سره لګیا سم آشپز په دې وخت کې ډوډۍ راوړل موږ 6 کسه و 15 قابونه راوړل ما آشپز ته وویل که بیادر یک قاب د گامبیا مینپال سام اسوایری صاحب خو رفت مال کجا رفت ول نمیفهم د بل انډیوال نرتول چې د جمعې لمانځه ته ولاړی مال څنګه ولاړی وای دغه په پښو روان سو مال یار یو خدای دونه به احتیاط سره دی هر واری مشت دی ډیر به احتیاط و مینپال ما داسې وخت مینپال لیدلې د رئیس جمهور ویان دی سړک په غاړه پر 3 بجې له واده نه وتلی دی ټکسي ته ولاړ دی زه دغه خدای ما ورته چې و مینپال دا ول په ما څوک څه کار لري وای زه مینپال یم زه مینه ویشم په ما بس اخر دغه مینپال نه پوهیږم دیش کې 15 مرمي وشتل پر د سر او پر غاړه سلور نازوانان شدای د جمیل مانځه ته ولاړی لاس دې کې اسی خانه تیر نسو ما خټکای ما ته ول چې رښتیا سي په غلا کې ما ته د امنیت ملي او پرتفي ماون زنګ ولي ومي ول جوړې مالو ول چیرې یاست چې د ماتې ول چیرې یاست زه پوه سوم چې خبره ده دی داسې پوښتنه ما چې ولې ول زما سره یو 2-3 نور حکومتي چارواکي هم ناست ول پام چې تاسو ونه وځئ چې پلان نه وي مینپال یې وویشتل درڅخه صحیح دی نور زه په ځان نه یم پوه سوی انډیواله چې څنګه بالا مې ټلیفون قطع کوي د ده خبرو ته هم واش نه دی ویلی چې مه وځئ څنګه ونه وځو سړی انډیوال دی
جاوید فیصل بل من وڅ استعمال مینه پالي وشتي والا موږ په ځان نه پوسو چې راوتلو موږ بیا د خدای مدني فعالان د جمعې په ورځ موږ بیا موټروان رخصتول دا د مینه پال اصول هغه ول چې ورور نو جمعې په ورځ موټروان ولې ساتي موټر ولې ساتي پرېږده موږ په ټاکسي یو کېتلو با وجود چې باډي ګارډان و هر یو سره زده مرمي یو دوه زده مرمي و چې راوتلی پیره موټر نسته چې مینه پال پر ځان ورسو دا ګډ حکومتي یاران ناستي باډي ګارډان سته موټر نسته یو موټر مو ټاکسي پیدا کی موږ په دې کوڅه کې وګرځه په کوڅه کې وګرځه خلاص مینه پال مو پیدا کوي په وینو لړلې وروره دا چې په موږ هغه حالت څنګه تیر سو سیدی اوس که زه دغه طالب سره دا قسم په چی شو ځکه دغه طالب سره جوړ سم نصیب خانه سیدی د مینه پال میرمن چې موږ خور کیږي د مینه پال اولادونه د مینه پال ورونه چې زه ورسره لیدم چې موږ څنګه کلک ملګری و دغه ته به کوم ستوري ګورم کړه کتلای سمورته بل ځوان درته وشم خاصف توخي سیدی د زابل و دونه یو نار یعنی په ځوانانو کې زه خپل شکر ځوان یم د ځواني ماته خوان راکول او د ځواني د اخلاق دغه یو شایسته اخلاق درلوده یو دا سړی بیکار است زابل کې حالت جنجال وکي خو بیکار است د یاران چې بیا داسې وخت کېدل بیا ما د ټول امنیتي یاران سره انډیوالي بیا ما ته راتلل چې ما ته راغله ورور د پلار ګوره ډاکټر عبدالله ډېر نږدې انډیوال وکیل و سیدي توخي صاحب وکیل و ما ته ویل وای زه یو ځای منصب یم ولدا چې زه خپل پلار بیا یم واستکوم ما ته ډېر شرم دی ولدا مې نفس د درشي و د ډګروالي نه مني ته مې ول خپل انډیوال ته د وزیر صاحب سره خبره وکړه ول زه بیخي وظیفې ستړی شوی یم او بل امکانات نه لرم طالب مې وژني په کابل کې او دا دغسې وه ما ورته ویل چې سید زه ورغلم د اندرابي صاحب وزیر ما ورته ویل چې دغه ځوان دی بیکاره دی ما له زه غواړم چې دا بس پر کار سي چې هر څنګه کېږي هغه ورته ویل چې ورور د خپل ډېر جنګي سړی دی دا څنګه بیکاره دی وزارت دومره غټ و نو خو وزیر په هر قمندان او هر چی نه خبرېدل ورور ډېر غټ ول بس پر کار بگو میاشت تیر نسو سړی پر کار سو ورور سړی مو واستول پکتیا او پکتیکا امر د امنیت سیدی نو زنګ راغی د ملګرو پورته مې کوي وای اسلام زای صاحب خبر سوی مال چې چی شو ولا سی کوی شهید څنګه مال شهید کړي ول قطار تللی و زموږ خیال دوه ټانګان وشتل نور قطار نه مخته کېده ځکه دوه ټانګان وشتل او روحیه ضعیفه ولا سی ول چې خپل ټانګ چلاو بس ول دی مختص آصف ویل وبخشي آصف خپل په ټانګ کې نه مخته کېږي بیا د پرده باندې د ار پی جی د سپی جی 9 دوه ټکان کېږي ورور د په شهادت رسیږي مو چې ورالو ته باور وکما د تندې شکلول اول ځل لپاره ما د یو چا تندې شکل کې د مړی ده نه تاسې سړه پاړه باندې ولا یعنی هغه حالت چې په ما سره تیر سو شه اوس نو مو چې دغه طالبان سره انډیوالي وکړو سیدی زه به خپل هغه د ماما د ښځې ځواب څه وایم زه به د مینه پال د ماشومانو ځواب څه هېڅ د دوی ځواب نه زه به خپل وجدان درسره وایم نصیب خان وجدان بالکل تا دونه لوی بریتونه پرېښي دي بې شرفه ولاړې معاملات یې وکړي دې لپاره چې بیرته یا په حکومت کې یا یو امتیاز درکړي یا وروره لږ ویو وخت چې په هر دلیل وي زه دا وایم څوک چې طالب سته موږ تاسې مخالف یو موږ تاسې دښمني کوو موږ تاسو د دغه مفکورې څخه باید نجات پیدا کوو ملا افراطیت اکستریمیزم دا د افغانان صدا بستی نور نه موږ د دین ټیکهداري اخیستې وروره نه د ډاکټر نجیب خبره د جنت دروازه د افغانستان ته تللې ورسې په پاکستان کې جهاد وکړي بیخي جهاد مروا دی کفري قانون دی کفري قصه ده کفري وطن دی څومره چې ځان وژني چې هر څه کوي ورته دلته نور موږ په افغانستان کې نه جهادي ډلې غواړو نه طالب غواړو او دا ټول داسې دی اسیب خانه دا یو د بل ادامه ده شه دا طالبان خلک وایي خدای پیدا نه سو سړی دا خو مجاهدین ول سیدی د دغه ملا عمر یو ملګری دی په مجاهدینو کې دی او په قندهار کې زما کلک انډیوال و حاجي صاحب غلالای دستګیري هلته وکیل مو ډېر درون او سنګین سړی دی زما د ډېر وخت ملګری دغه سړی قصه کول دی هم په پنجوایي کې و ول زما هم اتاق و اتاق نو داسې پوسته د پوستې مشر وم د ملا عمر ول زموږ څخه یو څه اخواته اتاق و نو ول سهار زه لمانځه ته پورته سوم ګورم ول سپین بیرغ ځړېږي د سپین بیرغ ول موږ نه پېژندل ځکه د نور عذاب و حرکت و د فلاني و جمعیت و حزب اسلامي و د قندهار ویشلي وسره ول ما انډیوالانو ته وویل چې دا سپین بیرغ دوی څنګه پورته کړي دا تسلیمي کیسه ده څنګه موضوع ده ول سر ما نه خلاصېدل دوی وایي چې هلته ولاړو بیا معلومات ورسره وکړي ول ملا عمر وویل چې بس موږ نوی تحریک شروع کړی دی هلته پاکستان ته تللي و 14 سلاوي په اول سر کې 14 سلاوي هلته ول ورکړي و او هغه تعداد هم ده ما ته قصه وکړي چې دونه کلشینکوف زما اوس ایر دی چې درته دروغجن نسم نو دغه طالب خو مخکې د دې ملا عمر ول مجاهد و صحیح دی اوس دغه خلک چې داعشیان سوي دی تاسو د دغه ورسي بیکګراوند مطالعه کې دا طالبان ول عینا لکه د الجولاني وروره په سوریه کې صحیح دی د طالبان خو ډېر ورته خوشحاله و احمقان خو هغه دی هغه راغله ځکه طالبان خو دلته ورته خوشحاله و چې د ملا هیبت الله نوم به په خطبه کې واخلي د جمعې هغه ورته ویل چې غلی نوم نسته خدای مو خوار که په هغه کار چې تاسو کوئ موږ دونه احمقان نه یو شه دا الجولاني انډیوال القاعده و صحیح دی دغه وروسته ولاړې د عیشي سو دغه وروسته دا تحلیل شام یې جوړ کړي دغه وروسته رالی دا د یو هېواد ولسمشر سو ولې
پوهېږې د یو نه تر 15 کاله د امریکایانو په بند کې تېر کړو. زه نه پوهېږم چې د امریکایانو بند صحیح لاسلي هر طالب چې هلته ورسي هر مجاهد چې هلته ورسي هر تروریست چې هلته ورسي بیرته راسي ورور هغه دونه نومو وکړي چې بس حکومتونه ونیسي. دا ګرده دغه کیسه ده، دا ګرده یوه سلسله ده وروره. یو شی افغانانو باندې باید سر خلاص کړي. زه دا شیان په امریکا کې وایم ماته ډېر تاوان هم کړی دی. یو څو ورځې مخکې هم د CIA یو ماموره ده، شاید ته یې پېژنې، هغه ښځه سارا ادمز، هغه ماته ولیکل نو ته دلته چی شکې چې دلته ناستې ورسه خپل وطن ته دې ورسه. بیا ماته ډېری سپینان اختارونه راکړي وو چې کور یې پیدا کړو ادرس، او زما ادرس یې پیدا کړی و، خو هغه هم دغه ټلوالې کسانو ورکړي چې دی په دغه ځای کې اوسېږي. داسې ما ورته وویل چې زموږ سترګې د طالبان څخه نه سوځېدل، حداقل ستاسو سترګې نه سوځي. زه دلیم دا خبرې کوم او دا خبرې ما ته ډېر جنجال پېښېږي ما څخه، یعنې زه په دې پوهېږم. ولې سړی باید حقیقت ووایي چې په هر ځای کې دغه مبارزه وار آن تیرر چې دوی ورته چې د تروریزم په مقابل کې مبارزه د امریکایانو او د غربیانو، دا کاملا مطلقا درواغ ده. دا نسته وروره. there is no war on terror. هیڅ شی نسته چې ته مطالعه کې څونه ډیپ چې دونه پوهېږي چې ولا دا خو ګرد همدغه خلک ول. ګوره د اسامه بن لادن صحیح دی، کورنۍ د بوش له کورنۍ سره تجارت کول. اوس که زه دلته د اسامه بن لادن نوم واخلم په امریکا کې FBI به راسي ومې تړي صحیح دی، خو بوش صحیح څوک پوښتنه نه کوي چې انډیواله ته خو د سره تجارت کول د سینیر بوش دا څنګه کیسه ول. په دغه شیانو باید موږ نور ونه غولیږو صحیح دی. نه ترهګر سته، د دوی کوم ترهګر چې دوی ورته وایي، نه د ترهګرو پر ضد مبارزه ده. که وایي 20 کاله دې وروره موږ د طالبان سره وجنګولو، 1 لک ځوانان دې زما شهیدان کړل، وطن زما کورونه دې بمبار کړل صحیح دی، ښځې او ماشومان، یعنې په موږ کې هم ډېر ملکیان امریکایانو ووژل. دا باید پر دې سترګه پټه نه کړو. زه حتی هغه وخت ګوره سیب خانه دوی ماته وایي زه په حکومت کې وم، زه په ار کې وم، په فوق بست کې مې کار کړلو. فوق په دې وایم چې سیاسي بست دی وروره صحیح دی. او زه په یو بخش کې د سیاسي بخش مسئول وم، د یو ډېر مهم بخش چې رئیس جمهور سره مستقیم کار کول صحیح دی. یو له ولایتونو کې ملي اردو بمبار کړي وو او په هغه ځای کې ملکیان وژل سوي وو، شهیدان سوي وو. ما لیکنه پسې وکړئ صحیح دی. دا مینهپال دی خدای وبخښي راغلی، زه او مینهپال همکارانو سره ما ته راغلي ول وهلکه ماله ول حاجي اسد درته ډېر غوسه دی. موږ د اسدالله خالد ته حاجي اسد وایي. ما ورته ویل چې ولې؟ وایي دی وایي چې دی په ار کې ناست دی او دی زما غندنه کوي، د بمبار غندنه کوي. ما ورته ویل چې وسړی سبا ته خو دا چوکۍ نه وي، دا ولس خو به درته وایي چې شاید په هغه ورځ چې زه تاسو وژلم ولې دې غږ نه وتل. او هغه ټویټ نصیب خان اوس هم زما په ټویټر کې شته، تاسو هغه دقیق تاریخ وګورئ چې زه په حکومت کې وم. په دغه تاریخ کې ما د بمبارۍ خلاف لیکنه کړې ده. زه بله جالبه درته وکړم نصیب خانه، زه چې کله قندار ته ولاړم دا قصه ما تر اوسه نه ده کړې. زه چې کله قندار ته ولاړم، قندار له جنګ نه رالم، د اول ځل لپاره امریکایانو زما سره تماس ونیول. د اول ځل لپاره، یعنې ما په دغونه وخت کې هېڅ امریکایي ما سره تماس نه دی نیولی. نو دا 2 امریکایان ول چې نظامي اتشه او معاون وه. نظامي اتشه یې سپین پوستې وه او معاون یې تور پوستې وه. ما ته یې میسج وکړي ول مستر ستانکزی موږ غواړو چې در سره وګورو او که ته سفارت ته راسې. ما ورته ویل د چیش لپاره؟ ول ځکه ته قندار کې وې دا 21 ورځې موږ غواړو چې د جنګ په اړه پوه سو. ما په مسخره ورته ویل ما تاسو په ټول شیانو له موږ ښه پوه یاست، نو زه به څه درته ووایم؟ ول که وګورو ښه دی. ما ورته ویل صحیح دی. ما ورته ویل چې زه یو شرط باندې درته راځم. ول ما له څنګه پروتوکول چې ما د په خپل وزارت کې راکړي، زه په هغه پروتوکول راځم. ځکه زه ما مخکې اورېدلو چې سفارت ته ځئ، زه سفارت ته نه وتلم، کمربند در باندې باسي او تفنګچه اخلي، بورډ دا کیسې وه، ډېر لوی کسانو څه ایستلې وه. ما ته ولیکل ول نو پرابلم، ته باور وکړه نصیب خانه زه ولاړم. ما خو پرېږده چې تلاشینه یاور مې را سره و او یو تاجک هلک دی، اوس بدبختانه په ایران کې دی. موږ چې دغه څنګه قراولو څخه دننه کېدلو د امریکې په سفارت کې نه، د یاور مې لږ وارخطا سو. ول رئیس صاحب مې تفنګچې ما تسلیم کنم یا نکنم؟ هغه وایي سړی امریکې سفارت لاړ تفنګچه، ما سره خو تفنګچه وه، د یاور سره مې هم تفنګچه وه. ما ورته ویل مال بیادر یا که د وزارت ما همراه سلام یم، هم د سفارت شم سلام یم. ته باور وکړه پروتوکول یم دغه راکړي، زه سلا سره سفارت ته ننوتلم، یاور سره مې هم سلا وه. ځکه ما ورته ویل دا شی داسې دی که خدای نخواسته یو افغان نه په غرور د خارجي سره مخ ته ولاړ سي، هغه دې هم دغونه دروند اخلي. که خدای نخواسته وبخښي دا کلمه کاروم، سپیتانه وکړي، هغه دې هم داسې استعمالي لکه سپی. دا اوس چې دغه خلک استفاده کوي صحیح دی. خو خلاصه زه کېناستم، هلته ما ته وویل چې ښه قندار کې موږ د قندار په اړه بحث وکړئ. ما ورته ویل چې تاسو هلته کومک نه راسره کوئ. وایي چیش کومک؟ ما ورته وویل چې موږ کوردینات درکړل او دغسې مو وکړي. تقریبا د طالبانو 300 موټرونه 300 موټرسایکل دا ګرده را روان وو. زموږ د ولسوالي قمندان دا ګرده کوردینات یې واخیستل، موږ ته یې راکړل چې دا امریکایانو ته ورکړي چې بمبار یې کوي. دا ګرده قطار را روان دي، ښار ته ننوځي، وروسته دا تقسیمیږي، د دوی بیا پیدا کول موږ ته په جنګ کې سختېږي کور په کور. موږ امریکایانو ته وویل، امریکایانو وویل چې نه دا خو د سولې مذاکرات روان دي او تر هغه وخته موږ پر دوی باندې ټکان نسو کولی څو چې دوی پر تاسو حمله ونه کړي.
موږ ټول چې و د خدای بندگانه دا خو 300 موټر دی 1500 موټرسایکل دی نور کیسې دی دا خو سل ځای د تقسیمیږي د اړ یو کوردینات خو بیا د کوچنی ګروپ کیږي 15 کسه 10 کسه 15 کسه دا خو بیا زما پلان هم نشي کېول ول نه وو دا ما ورته قندار کې خدای کې سره روانه ده انډیوال نو دوی د دې سوال په اساس ما ټول وای تاسو د امریکا په اړه څه فکر کوئ افغانان ما ورته ویل که دروغ نه ودرته ووایم موږ دا فکر کوو چې دریم مال په دغه نمبر کې سره غلط مال افغانان دا فکر کوي چې یا دریم یا څلورم ردیف کې تاسو دشمنان یاست وات شخص ولوات ما چلو ول مشتتر اوسه دا خبري چانه نه کړي مشخصا ول چې د حکومت یو مقام مال لري زیات درته کوم ول آیا دا فکر په امنیتي سکتور کې مشتون لري مالګه په امنیتي سکتور کې دا شتون نه لري چې دشمنان مې خدا فکر وشتون نه لري چې دوستان مې ځکه موږ تاسو اعمال ګورو ولې مو دشمنان غني ځکه چې موږ کفار یو مارتل چینه دا د کفر د اسلام خبره نه ده ول چې شي مال تاسو پوهیږئ ما تاسو ول چې دریم یا څلورم دشمنان متاسس اول او دوم دشمنان زموږ څوک دي ول څوک دي مال اول دشمن پاکستان دي چې اسلامي کنټری ده اول شه دوم دشمن مال ایران دي چې هغه اسلامي کنټری ځان ته وایي سیدي مال د اسلام بحث نه دي مال زموږ ته ټول شه دوستان هند دي چې هندوان دي بیا مې ډاکټر ناکومارا مثال ورکړي مال دغه ډاکټر کفر وجل سو بستا وطن پر وشړل نو ول څه خبره ده مال ستاسو پالیسی خبره ده the way you approach زموږ کورونه مو بمبار کړل زموږ اساساتو ته متوهین وکړي زموږ حکومت مو سایډ لاین کړي طالبان ته مو سټیج ورکړي دا د ګټو خبره ده دا د کفر خیلی اشتباهات په سیاست کې کړی دی دا چې د حکومت خلاف هم بیرته حکومت ته ولاړم ځکه زه خام سړی انسانان اشتباهات کوي موږ خو ډبره نه یو چې پر یو موقف باندې یو سیدي زه خام هم وروره دا خاین نه وم خام هم سیدي نوې ځوان هم سیاست ته راغلی وم نه پوهېدلم کاش کې د نن عقل ما سره وای او نن هم زه په دې افتخار کوم زه وایم شل چې زه حکومت ته ولاړم ځکه حد اقل یو ځای یو چوکۍ یو مقام خو یو خاین سړي څخه مو راوګرځول د یو دوه درې تاسو باور وکړئ اسیب خانه دغه اندرابي صاحب ګوره وزیر داخلي و سیدي تاجک و د ده وروسته دوه پښتانه وزیران راغلل زما د هغو سره ډېر جوړ نه و خو زما او ده د بیخي سره کلکه انډیوالي وه تر نن هم پورې شته نه اوس هم کله کله زه ملته خپل اشپزي راته کوي ډېر ښه قابلي پخي نو دغه وزیر صاحب داسې ورځ نه و چې ما به وزیر نه لیدل هلته وزیر لیدل ډېر سخت کار یا ته موینان هم نسوای لیدلی موږ درې څلور کسان وو چې وزیر ته مو څلور ساعت اکسس درلودل د اکسس یې په دې راکړې وه هغه پوهېدل چې دا ځان ته امتیاز نه غواړي ما اسیب خانه ګوره ارشد مشاور وم ستر جنرال بست مې و سیدي د ټول مشاورینو پر سر وم ما اوه اته میاشتې خپل موټر کې یو فرونر خپل موټر کې تلم ما د اوه اته میاشتې وزیر ته ونه ویل چې وزیر صاحب ما موټر زه نمرې ندارم کله چې هغه امر د اوزې په موټر کې من 14 نه وکړ 15 اوزې امر چې و چې هغه ممتاز لاس پکښې کې و ما و د قطعه خاص روان و زه وزیر داخلی ما طول که و بیاده امی تو خو بسیار قواره جنجالی هستی تو امکانات امنیتی داری یا نداری ما تو وزیر صاحب چیز ندارم ول چرا نمیگی مال خود از تا جنجال گورم سونه جنجاله و زم راستم چیز د مرمی را که بادیگارد را که آجل تماسونی ریزفتر طول رو وزد چیز ده بادیگاردان ده گور حتی نه میاشتی ورسته او دامی حق و چیزا باید اول او رسم آخیستی و ذکر شد مشاورم او زمال پاره نه که پا ما یو شای سوی ده وزارت داخلی دیره بدنامی تیری ما مشتاسی ندی کری دغه وزیر ته اسیب خانه د ورځې چې نو ماشل دیش اریزه ورل او د هر اریزه احکام خپل کول ته اصول دا و چې احکام دوه کسان کولای شي یا رئیس دفتر یا معاون رئیس دفتر یا سریاور نور مشاور و دا اجازه ندرلودل زما استثناء ما احکام خپل لیک او د احکام ټول په پښتو لیکل صحیح ترننه ولکه دغه وزیر ما ته ویلي چې بیا درمې تو چیرې سره امضا میکنی او ته پوهېږې د وزیر داسې امضا و چې $2,00,000 هم خرج شوی دی هغه کمې $10,000 دی د وزیر ولې یوه ورځ ځکه دغه اعتبار شتون درلودی ده پوهېدل چې ما ته دی د ولس یعنې داسې په وزارت کې چې یو څوک راتلل او بل چا جواب نه ورکړل هغه ویل چې بس ادریس پیدا کړه مشاور صاحب پیدا کړه مشکل ته حل میکړي ما ولکه دا لیدلي چې دا هزاره دی دا ما ویل چې زما ولس دی مشکل دی بس ما ورته ویل چې دلې کښېنه زما د وزیر عموما پر غرمه باندې ډوډۍ باندې مجلس ما لان چاش میبینم امضا برات میگیرم او همدغسې په وار سوی دی ما ته یو وخت یو ځوان راغله په ما ډېر ګرانه مو پښتون نه و د بل قوم و تاجک هم نه و خو د اقلیتونه نه و هغه نه وایم ځکه هغه ډېر ښه اقلیت دی په ما ډېر ګران و ماستري درلودل ما حمایت کول ډګرمن و نو په دې وخت کې زه غواړم چې وزیر ته معرفي کړم چې دا د ولسوالي قمنداني ته واستوه ډېر ښه موقف و زه جنګي سړی یم زه ولسوالي ته ځم نو زما سره نه خلي چې دی ولسوالي ته غلا ته ځي سړی د مرکز نه خلک مرکز ته ځور دی ولسوالي خو فرض کړه ګورم یو بل ځوان یې راته راوستل یو تورن و ول دغه سړی رتبه بنده ده او قانوني حق دی چې 8 کاله 9 کاله کېږي ترفیع نه ده اخیسته دغه کې د وزیر صاحب نه یو امضا واخلې ما ورته ویل چې بیخي څه دي عریضه یې راکړې ولا مشاور صاحب
یک 6-7 هزار دلار هم میتونیم از پیشش بگیریم. زد از شاک شدم چی هو بیادر نخوب در فکر میکنم با سوال هستی خوی تو 6,000-7,000 دلار کزی میگیری به یک امضا سیست. من مشاور ارشد این مقام مرا بی بروتای مرا بیده او 6,000-7,000 خیلی 3,000 تو میخوایی. من برم به 4,000 دلار می کل چیز خدا میتبار خدا از وزیر امیر بفروشم. ما ورتول مال زکه زوانی از امنیت داخلی و مال امنیت داخلی ته دی پلاس نور کوم زکه کاریر لري زوانی چې دا ګرځي ختم کړه نه واغه ختمې دی چې امنیت داخلی ته می ویل وای دا سړی صفر و نورې چي نه و مال ماشومان لري ولی هر اقل خپل په ګریوان کې اوري وګوري چې تا ماستری کړی دی وسره ماستری ته به سوادم نه چې ته دا کار وکې بیا می بیرته غاس کار وښته یا سایمن صاحب ما ورتول مال بس په سکرټریات کې راته کښینه د غرمې ډوډۍ ته مال ز کار دی خلاصوم مال پدې می راوښتل چې دا بل رزیل ته پیسې ورنه کې داس نه چې ما په نوم پیسې اخیستي زه کال ته حکومت کې داس کېدل ته به ځان نه خبر انډي والا ستا په نوم پیسې واخیستل سو پر تا ټاپا ولګول سو مال مقصد چې دا کار ونه کې نو دوغه مننه کړی ده موږ دا چې خدمت کوم کړی دی دغه لپاره کړی دی او زه چې د حکومت مخالف وم پر همدغه اصول باندې و یعنی زه پرشتونی وسم نیوکه لرم شاوخوا غلا خلک و په دې کې شک نشته وروره زه یو په ثبوت هم درته وایم دا نه چې زه به ثبوت او زه دغه شان مخالفم چې یو ځای سم ولې یو ځای سم موږ په 2019 کې چې انتخابات وسول د حمیدزی لالای په کور کې چې وکیل و دغه په کور کې ټول وکیلان نور مینپاله مختای ګرد راټول سو ماتم زنګ ول چې وروره راس زه ورالم ما تی ول چې موږ یو درونی اختلافات سیدی مالته سیدی تم ول غنی مخالف حمیدزی لالای په وخت کې غنی مخالف خو د غنی اکسونه په موټر کې زړیدل ول ګور زه مخالف یم خو اکسونه زما په موټر کې زړیږي ول دا د یو نیم لنډغرو لزه د کوم په پارلمان کې خبره دا و چې موږ یا انتخابات ته زو سیدی د انتخابات کوو امریکا انتخابات نه غوښتل د امریکا خبره چی شو چې انتخابات نه غواړم چې خلال مشروعیت راسي چې طالبان په اسانه حاکم سي غنی ته وایم چې سړی ته خو مشروع نه انتخابات نه دي سوي طالبان مشروعیت نه لري دوه نامشروع ډلې سره یو ځای سي موږ غنی برنامه دا و چې نه انتخابات باید وسی چې موږ مشروعیت پیدا کوو یا وره د مشروعیت وروسته د طالب سره موږ قوي موقف باندې خبرې کولای سي ولکدا انتخابات ونه کو او د غنی سره ونه درېږو طالب را روان دی یعنی په 2019 کې موږ پوهیدو چې طالب را روان دی نو دوه اپشن لرو یا دغه غنی یا طالب موږ د بعد بدتر په منځ کې واقع وو نو د غنی سپی خو ماته له طالب نشل موږ ورته سیدی غنی همدغه چې زه حکومت ته د نن سو همدغه چې زه انتخابات ته ولاړم او کمپاین مې مرته وکړ رای مې مرته ټوله کړه زموږ باور هم دا چې دا حالت باید طالب را نسی ولی هغه بدبختانه د امریکایانو گیم له موږ نه ډیر پورته و همدغه خلکو د شاوخوا په خنجر ولو اوس دغه خلکو چې امریکایانو دغه انګلستانیانو چې طالبان په موږ حاکمان کړل سید اسیب خانه دغه د منافق ډله دوی ته روان دی وای چې تاسو طالب پر ضد باندې د کرکټ پر ضد باندې تحریم اعلان کی وسره چا در باندې راوستل د طالب اوس دغه انګلستان سید د انګلستان تاسو وګورئ 200 وکیلان سیاستمداران او نخست وزیر لومړی وزیر دا وای نخست وزیر لومړی وزیر وای چې نور هیوادونو سره په تماس کې یم چې د افغانستان کرکټ ټیم باندې بندیز ولګي سید نو به شرفه ته دغه بندیز ولې پر طالبان نه لګي ولې د نور هیوادونو سره خبره نه کوي دغه انرژي سید تا پر طالبان بندیز ولګوا د دوی پر مشرانو بندیز ولګوا پر هغه بندیز نه لګي په 2022 کې په اوسلو کې د دوی دغه انګلند سید د دوی استازي د استخباراتو د ډیپلوماټیکو استازو د طالبان سره ولیدل نو تبیا بعد کې چې طالب سره لیدل عکس اخیستل کتل چینل خلاصول جرم دی خو تاسو استخبارات ور سره لګیا دي دا اوس ام آی 6 ور سره لګیا دي وروره او طالبان سره ډیر نږدې اړیکې لري شنو تاسو استخبارات تاسو ډیپلوماټان تاسو حکومت د طالب پر ضد باندې ته د مقاومت ژغ نه کوي چې اصلي زولي نه کوي ځکه د شر او فساد خو دوی خپل راوستل دي نو ځکه اوس دوی خپل مرداري دا رقم د کرکټ په ټیم باندې پاکي وروره په دې باندې پټي نو د لپاره ځایم چې باید ورته بیدار اوسو او چاته اجازه ورنکړو چې دا ارزښتونه تر پښو لاندې کې چې د هر قومي او خپل یووالی به ساتو په عین وخت کې خپل آګاهي به ساتو وروره شاوخوا مو باید غوږونه او سترګې ټول خلاص وي او خوله باید خلاصه کړو په دغه شرایطو کې اسیب خانه چوپ پاتې کېدل خپل هم خیانت دی چوپ نه پاتې کېدل دغه تاو زه ګورم یو نیم ملګري زه ستاسو نه ولې حمایت کوم ګور سره پېژنم نه زما ستا اول ورزش خبرې سره کوو حمزه صاحب یاست دغه نور ملګري زه ګورم زه په دې خوشحاله کېږم چې یو بحث شروع سو د آګاهي چې په هر څه ته وي سیدی شروع سو دغه دروازې پرانیستل سو ما بله ورځ هم دا خبره وکړه زموږ جنگ د اسلام دوی خو داسې وایي چې دا سیکولران دي لیبرال دي او دا دي نه زه په دې تر دې ماته غټ افتخار نشته چې زه مسلمان یم او زه څنګه مسلمان یم آګاه مسلمان یم زه میراثي مسلمان نه یم
چې پلار مې مسلمان و مور مې مسلمان او بس زم صاحب مسلمان او پیچې نه خبر دی وخت لپاره ما ول چې توقف ته مسلمان نه ته مطالعه وکړه او ما دغه څه وکړ سونه چې مطالعه کې د اسلام حقانیت دغه درته زیاتیږي روشنه کیږي په دې پوهیږي چې په ادیانو کې یعنی واقعا تر اسلام شدید تنسکی کول پر برخه کې زموږ هدف چې د طالب په مقابل کې اسیب خان زموږ هدف دا دی چې کور په کور واقعي اسلام ورسیږي دوی اوس رانګ نمبر رسولي نه د میرخان یو فلم دی چې د پندت مولا غلط کارونه کې وای رانګ نمبر طالبان رانګ نمبر د دین استاد نه دی ورول دوی غلط اسلام رسولي دوی د کوړه خټک اسلام کوتر کور رسولي دي دغه د کوړه خټک د مدرسې اسلام موږ باید وباسو موږ واقعي اسلام واقعي قرآن باید کور تر کور ورسو چې وروره انډیواله وطنداره پښتون تاجک قرآن دغه خبره کی او که زما خبره اندکه د قرآن سره د اسلام سره په ټکر کې ول موږ دلته په دار وزلوي خو که دغه خلک د اسلام د دین څخه استفاده کوي نور کې په مقابل کې ټوپک نه اخلي یا د خپل بچیان خو ماسته وي چې طالبان